السلام علیکم ماما خې جوړې ولې خپای الله دې خوشاله کړو زمونږ ته السلام علیکم وروره خې دې خوره شه وخوره شه دا چې دی نه لري موبایل لنډ یو څو پوښتنې موبایل د اوس وخت سهولت دی که د فساد جرړه دا د فساد جله د موبایل څوک سهولت دی راشه ما راشه ما نه راشه ستاسو نوم دی دا ملامت دی که عوام دا ملامت څنګه عوام سوچ او هغه اوس رشکه زه کینم ولا کنه زه صحیح چلوم نو به رشکه ملامت پیکوړی پخې دا خرسي کپلوري دا ځوانه کوم ها یو څو پوښتنه نه کوم ورته چې کور ته ځي کنه ماشومان دي راځي ماشومان خو لري کنه ستړمشي د لګي کول ته را کپلار مو مینه محبت واغه مینه محبت شره کې براغون شو ټول بکینه سه یو خبره ټول نور بغول اوس هر څوک خپل موبایل د اوس وخت شر فساد دی کنه سہولت دی فساد ځوانانو دا د خپل د لاس سنگار جوړ کړي دا سنگار دی که اصلي کتاب اصلي کتاب څنګه ها الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمندو کتونکو زه شفیع الله همدرد او د کمرې په بش کې حمایت الله خان سادات صاحب قدرمندو نن ما تاسو ته داسې یو موضوع ټاپک راوړی دی څه عام نه دی خاص دی دا موبایل د دې په باره کې به زه د وطنوالو سره خبرې اترې کوم او نظر به اخلم چې دا د ځوانانو د لاس سینګار دی که نه دا مشغوله ده آیا موبایل د اوس وخت شر فساد دی او که نه سهولت دی نو راځئ زموږ سره پاتې شي چې دا د لاس سینګار دی او که نه دا چې دی هسې ټایم پاسي ده خو اصل کې د لاس سینګار کتاب دی خو کتاب ته موږ شا راوړی نو راځئ موږ سره السلام علیکم وروره ښې جوړې خیر دی قلل ده څنګه یې ستاسې نوم څه دی خیر الله خان نن موضوع کله زمونږ د موبایل په باره کې ده دا راته وایي چې موبایل د اوس وخت شر فساد دی که نه هسې ټایم پاسي ده والله انجینر صاحب چې ښه وکاروي بیا ښه دی غلط وکاروي بیا ښه نه دا ستا مطلب خبره ده چې شی چې خراب وي که ښه استعمال کړي او که خراب استعمال یې ښه دا راته چې ته چې کور ته ځې که نه ماشومان دې راځي ماشومان خو لري که نه ستړمشي د لګې کول ته یې راکړه پلاره موبایل نه ول سره نشي کولی د ښې موبایل غواړي نه غواړي ډېر نه خو چې دی غواړي د دې موبایل باره کې نور څه ووایي چې دا مطلب ښه شی دی خراب دی والله انجینر صاحب ښه شی دی د کاروبار دپاره او نور استعمال یې پکار نه دی ډېر مننه چې موږ له کور ودان السلام علیکم ګرانو کتونکو دلته څه مشران ناست دي هغې سره خبرې کوو السلام علیکم خیرت دې جوړې لنډ نه یو څو پوښتنې نه کوو اوس دا موبایل دی که نه د دې په باره کې زمونږ دا پروګرام دی دا ښه شی دی که خراب شی دی والله که ښه وي ښه که بد دی که ښه استعمال دی ښه شی که بد استعمال بد دی ډېر ځوانان په دې موبایل کې وردننه شوي که حجرې ته لاړ شي نو ټول بچې ګوري نه خبرې بس حجرې ته د بل یاد اوس خبرې پرېږدم همدې موبایل ته مصروف همدې کې لګې ټک ټک خبرې ورنه پاتې نه مجلس ته او نه مرکه شته صاحب دا خپل موبایل ته مصروف ها ماما ته دا ووایه چې ستاسې هغه پخوانی دور د مینې محبت څنګه ولې ښه دا شیونه نو رابطې به په اسانه رابطې به اسانه کېدې اوس د هغې نه سخت شوي دي زه خو یم اوس اسانه کېدې هغه وخت چې به څوک خبرول نو ورپسې بتلل اوس خو بس ټرټ پته بس صحیح دی مینه محبت واغه مینه محبت حجره کې به راغون شو ټول به کېناست یو خبره کوو بل نور به وغورځو اوس هر څوک خپل موبایل پکې لګي څه شوی ماما په څه به ووایو مونږ ته چې داسې کله حجرې ته لاړ شي او ټول دې موبایل کې مصروف وي نو تاله قار نه درځي خودکار مې مجله مرکه هر څه پاتې شو هر شی پاتې ډېره مننه چې مونږ له کور مدان قدرمندو دلته څه مشران ناست دي هغې سره هم خبرې کوم السلام علیکم ماما ښې جوړې ماما شکر الحمدلله څنګه ښې خیرت دی تا نه یو څو پوښتنې موبایل د اوس وخت شر فساد دی که نه سهولت دی فساد دی هغه څنګه هغه که څوک یې ښه استعمال یې ښه شی دی که څوک یې خراب استعمال یې خراب شی دی ځکه دې کې هر قسم شیان راځي که نه اوس که ته چېرته ښه استعمالوې خپل تجارت پکې او چا پوښتنه کوي ښه شی دی او که چېرته پکې خراب شیان ګوري بس خراب شی دی صحیح ده داسې دا ستاسې وخت کې اسانتیاوې که دغه اوس وخت یاره په یو حساب زه درته وایم اوس اسانتیاوې ډېرې دي که نه پوه شو پخوا به یو مینه محبت پخوا مینه محبت دې کم کړو دې کم کړو بلکل کم کړو دا ملامت دی که عوام دا ملامت دی څنګه عوام ته سوچ او هغې وخت مینه اوس رشکه زه کینم ولا که نه زه صحیح چلوم نو به رشکه ملامته شو
اوس که چې صحیح چلوي ولې ملا پته شو دا اوس ساينس جوړ کړی که نه ساينس چې یو شی جوړ کړي موږ یې باید غلط پرموټ نه کړو. صحیح خبره نوي نسل ته څه ویل غواړي پیغام دا پیغام ورته لرم چې دغه شی ښه استعمال کړي او ښه کار وکړي بد کار ونه کړي او ځکه چې دغه وخت دغه زمانه د پتلو زمانه ده باید سړی ښه کار وکړي او خپل لمونځ اودس وکړي او خپله په نیک لاره روان شي دغه ښه کار دی. خو خو دینه مخاوت په دې زیات و چې بس نوي به دې کلي ته لېږلو چې لاړ شه منډې هغه خبر اوس چې دی دغه شی دومره ښه شو چې تلیفون وکړه پلانکیا بیا راشه دې کلي ته زمونږ اطرافون ولسوالۍ کې نو هغه به اتومات ټول هغه ټول کلی خبر شي راشي پخوا به نه وي ډېر ستړی و که نه اوس هغه ډېر خوشحاله دي نو دغه سهولت ډېره مننه چې موږ له وخره کړو د کاکا دا مطلب دی چې مطلب که مجري ته لاړ شي نو هغه میلمه خلاصې کې کوربه هم موبایل راغستی او بس لاندې او بره السلام علیکم ورور دې غوره شه ستاسې نوم څه دی ما نور عالم نور عالم خان موبایل د اوس وخت شر فساد دی که نه سهولت دی لنډو کې اوس خو سهولت دی څنګه مخکې به چې یو چا مړی وشو واده و خط به لیږه خط به کلي ته لیږه اوس ټلیفون کوي لنډ سهولت پیدا شوی نوی نسل دا استعمالي په کومه طریقه استعمالي ښه استعمالي بد استعمالي اوس خو دا خو نوی نسل که ښه استفاده ترې کوي ښه استفاده کېږي خراب استفاده ترې کوي خراب استفاده ترې کېږي ځوانانو دا د خپل د لاس سنګار جوړ کړی دا سنګار دی که اصلي کتاب اصلي کتاب څنګه ښه دې کې دننه شوي دي دې نه اوس نشي راوتی دې نه اوس نشي وتی چې اوس چا کره میلمه لاړ شي که نه ټولو موبایل راغستي ستا ورته میټر نه خرابېږي ولې نه خرابېږي هر سړی بس موبایل استعمالوي هر سړی مخکې به خلکو بچي دي شته نه مجرد مجرد دي مې که بچي دي خو ماشومان موبایل خوښوي ډېره مننه چې موږ له محرم کور ته جهان مننه قدرمندو دې ځوان هم په خپل نظر واچولو او دلته څه ځوانان دي دې سره هم یو لنډه شان مرکه کوه السلام علیکم حارث صاحب محترم ښه جوړ څنګه بخیر جوړ تاسو خاص دي الحمدلله لنډ یو څو پوښتنې موبایل د اوس وخت سهولت دی که د فساد جرړه دا د فساد جله د موبایل څوک چې سہولت دی یاره فساد جله ده ساده موبایل څنګه دغه اوس دغه ما سره دغه موبایل بیخي صحیح ده ګوره ها ډېر ښه ډېر د اوس ګورې قدرمندو دی چې دی په دغه ساده موبایل استعمالي او خوشحال دي او که دا در سره خو ټایم ټول خرابېږي که نه ټایم خرابوي وخت خرابوي هر څه خرابوي سیستم اوسنی کل نوی نسل که نه په دې موبایل کې دننه شوی دی بس چې کوم ځای ته لاړ شي او دا ښکته که پورته که ته څه ویل غواړې دا خو وروره ګوره دا ښه کار نه دی مثال یو مجلس کې مشران ناست وي بس موبایل هغه منستلی یا بل منستلی یا بل منستلی بیخي خلاف کار دی مجلس خو یو دا خبر ده وروره اوس بنډار سړی چې بنډار یو چا سره کوي اوس هغه بنډارونه نشته پخوا به چې حجرې ته لاړې یو ځای ته لاړې ګپشپ به دې لګاوه اوس هر څوک په ټلیفون مصروفه دي ټول په ټلیفون مصروف تا ته خپله معلومات کېږي خو دا ښه کار نه ده دا بیخي بد کار دی او سهولت دی سهولت خو دا چې ښه یې وکارې په هغه کوم ضرورت چې د هغه ضرورت لپاره یې وکارې ډېره مننه قدرمندو ساینس دا شی ایجاد کړو ښې کړي بدې کړي ښې کړي په دې وجه چې موږ له مطلب سهولت دی خو دغه سهولت موږ دپاره ناراستي شوله موږ ناراسته شو موږ د محفل نه وتو موږ د جرګو د مرکو نه وتو مشران کشران پخوا به چې حجرې ته لاړې نو یو کشر به ډېر په ادب او احترام راتلو اوس هغه شی نشته چې حجرې ته لاړ شي صاحبه موبایل خو میلمه څه کوي کوربه هم رالي راځئ چې د بل چا سره پکې نظر واچوو السلام علیکم ماما ښې جوړې ولې خپئ الله دې خوشحاله کړو ګرانو کتونکو دلته یو ځوان دی دې سره هم یو لنډ نظر الو السلام علیکم وعلیکم روزانه ښایسته نوم دی څه سیار خان موبایل استعمالوي وړي غټ که وړوکی دواړه کوم یو غټم کارول ټیچر ها اوس وخت موبایل شر او فساد جرړه ده که سهولت بس ښه پوښتنه دې وکړله نن سبا چې دی د موبایل چې دی موږ وګورو ټکنالوژي ډېره پراختیا کړې ده او دا دواړه خواوې لري هم ښه خوا لري هم بده خوا لري موږ یې ښه خوا ته راشو مطلب اوس چې په ساینس کومه پرمختیا کړې ده کوم پرمختګ راغلی دی موږ نن سبا موبایل استعمال نه کوو موږ د هغې نه ډېر شاته پاتې کېږو مطلب که هغه اوس د اے آی تاسو وګورئ مثال یو زه دغه ورکړم مثال چټ جي پي ټي شو ده مطلب چې د نړۍ لکه راشه درشه مړی ژوندی او هلو زما د زوی واده دی که راځې راشه ګنې مه راځه هر څه اسانه شوي دي که نه شوي دي بل خوا ته که موږ واړو زموږ ټولنه وګورو مثال په خصوصا ځوان وګړي وایي غلط سیټ ته استعمال کړي مثال لکه دا ټیک ټاک شو فیسبوک کې مثال غلط پیجونه شو چې دا استعمالي هغه د درس نه لرې پاتې شو ده په اصطلاح او د نور ورځني ژوند نه وروسته پاتې شو مخکې چې زموږ ځوانان کتل ډېر به څوس چالاکه مثال ورځني کارونه به خطر سره کول نن سبا بس چاته چې موبایل په لاس ورغلی دی غلط استعمال یې مطلب هغه د ټولنې تر ټولو وروسته پاتې شوي خلک د لاس سنګار موبایل دی که کتاب دا نو
یو بل سره چې دی دا لکه کوڅو کې سم کاري دواړه دي. مثال که ته موبایل سم استعمالوې، موبایل موږ د کمپیوټر استفاده هم کولی شو، دواړه د لاس سینګار کېدلی شي. ته یو ځای ته ځان سره کتاب نشي وړلی، ته موبایل استعمالوې ځای ته ځان سره موبایل وړلی شي، د موبایل نه ته د کتاب استفاده کولی شي. تا سره داسې کله شوي ته چېرته میلمه شوي او ټولو موبایل راغوستی او تا سره نه وي، بیا دلته تا افسوس کړی؟ نه داسې خو کله نه دي شوي، خو چې مثال کله مجلس ته لاړ شو بیا ملګرو ته وایو چې دا موبایل به نه استعمالوو ځکه چې خپله خبرې سره وکړو، حال احوال سره ډېر واخلو. مننه. اخري پیغام دې نوي نسل ته څه ویل غواړې؟ نوي نسل ته دا ویل غواړم چې موبایل چې دی د ورځني اړتیاو څخه دی او موږ باید کوشش وکړو چې سم استعمال کړو، د نړۍ سره پې ځان سیال کړو او که هغه مثبته ګټه ترې موږ واخلو، د څومره چې کولی شو د منفي ګټو نه ځان وساتو. ډېر مننه چې موږ له مخه پور ودان. قدرمندو دې ورو پې نظر واچو، مخکې ځو چې نور خلک څه وایي. قدرمندو دا منم چې موبایل زموږ د وخت ضرورت دی. ساینس او ټکنالوژي باندې موږ اعتراض نه کوو. ساینس او ټکنالوژي چې څومره موږ پرمختګ وکړي موږ دپاره اسانتیاوې دي، خو صیب موږ ناراسته شو. موږ وروره ځان ته اوبه نه راوړو، بل ته ویو مال اوبه راواله. موبایل موږ دومره د کار ایستلي وو، ښه شی دی خو چې موږ یې صحیح پرموټ کړو. دا اوس موږ ماشوم له ورکړو نو ماشوم نه سبق سپاره هم پاتې شول، وروره کتاب او مکتب هم ترې پاتې شو. دې موبایل کې ننوتی ورکه داسې او هغسې. که موبایل نه ورکوې نو د ماشومانو مور بیا پلار ته په قاري کوي ورکه موبایل که نه لکه ورکه، بس دغسې حساب دی. نو زما خپل هم یو دوه ماشومان دي ماشاءالله، او ما خپل موبایل ته د سترګو کوټ ورکړی و. زه وده وم، څه ګورم چې نه ګورم، ماشومانو مې کلک ونیولم، زما سترګې کولاو کړې او موبایل یې ورته ونیو، پړق پړق کې زما موبایل کوټ کولاو شو. نو دومره دا ماشومان پوه شوي دي. نو د هیوادوالو نظر مو واغوسته او مخکې ځو، نور هم د خلکو نه پوښتنې کوو چې څه وایي موږ ته. السلام علیکم وروره، ښې دې خوره شه، خوره شه. دا چې دی نه لري موبایل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګرانه څه دې نوم دی؟ خان. خانه څنګه خیر ده. وخت دې ښه تېرېږي؟ تا سره یو لنډه شان مرکه کوم. موبایل د اوس وخت سهولت دی او که د فساد جرړه؟ د فساد جرړه. څنګه؟ فساد شی چې دی اوس د موبایل د لارې نه سیستم دی که نه. موبایل لري؟ ولې نه؟ غټ دی که ورکوټی؟ شته خو بس اوس نشته دی. څه ویل غواړې د موبایل په باره کې؟ ووایه چې موږ یې ښه استعمالوو که نه موبایل خراب شوی دی. خو دا چې ښه استعمالوي ښه استعمالېږي، خراب استعمالوي هغه دا چې خپله خوښه ده. دا اوسنی کل ځوانان که نه موبایل ته ډېر ګوري که کتاب ته. موبایل ته کتاب څوک څه کوي یاره؟ کتاب ته یې لکه شا کړې ده. څه کتاب. ویل غواړې نور که مجري ته لاړ شي او داسې چې ګوري یو 15 کسان ناست چې موبایل کې ښکته پورته کېږي، ستا میټر ورته نه اوټ کېږي. ولې نه ولې نه یاره؟ او دې ټایم کې تا سره هم نه وي نو بیا څه کیفیت یې ستا؟ زه خو یم چې ټولو نه والم یاره او ماتې او کړي. ماتې کوم. دې ځوانانو ته اخره کې څه پیغام لري چې دا موبایل ساینس جوړ کړی موږ یې څنګه پرموټ کړو، ښه استعمال کړو که خراب؟ ولا ښه استعمال کوي، بده لاره باندې مه استعمالوئ ځکه بس دا لږ بعضې خلک خو چې دي درسونو د خاطره یې استعمالوي، څوک یې کاروبار د لارې، بعضې کم ځوانان به چې بدې لاره باندې استعمالوي. لکه ښه شی هم دی او چې موږ یې استعمالوو که نه خراب. خراب شی هم دی. ډېره مننه چې موږ له مو وخت راکوره ده. راشه ما راشه ما نه راشه. ستاسو نوم دی؟ وحیدالله جان څنګه؟ ښه بخیر جوړ یې. اختر دې مبارک شه. ورور دې پکوړې پخې د سره مې یو لنډه شان نظر ویلو چې څه وایي. ورور السلام علیکم. سلام. څنګه ښې جوړې؟ الحمدلله خپله ښې. ستاسې ښایسته نوم څه دی ورور؟ تاج محمد. ښه پکوړې پخې پکوړې دي. دا خرڅې که پلورې؟ دا دواړه کوم. ښه یو څو پوښتنې درنه کوم وروره، تا سره به ټیم وي؟ ټیم مې زوی نه والا نه نه تا نه علم تا نه. بس ووایه پوښتنه کوم. ښه موبایل د اوس وخت د فساد جرړه ده که سهولت دی؟ یاره دواړه دي. څنګه؟ نو چې سړی پرې دغه والي خوند عبرت پکې والي او چې څوک پکې دغه کړي نه ماشومان یې اوسنی کل په کوم اړخ روان دی؟ یاره بې لارې دي. ښه کتاب ته شا کړې ده؟ بلکل 100%. ته موبایل لري غټ؟ یاره آیفون لرم. ښه دا دی ها غټ نشته؟ نه غټ نشته. ښه
بال بچ دې شته الحمدلله درته نه و چې پاپا ما ته موبایل یاره دغه شیانو کې ګوتې نه وای بغیر د دوه نه ښه دې نوي نسل ته څه پیغام وړاندې کړي دا موبایل څنګه استعمال کړي پیغام ورته دا وړاندې کوم چې ښه استفاده ترې وکړي ښه وړاندیز دغه ترې والې یا خوند ترې والې داسې ونه کړي چې دغه خبره وي فلمونه شي او مثال لکه یو شی بل شی شي غم خادې ته ښه دی هغه هم خالي ده ښه اخري پوښتنه کوم ځای ته میلمه لاړ شي که نه وګوري حجره کې 40 کسانو سره موبایل دی او تا سره نشته ستا ورته دا میټر نه وټ کېږي نه چې وړتیا نو ضرور به وټ کېږي نو د دې ټایم کې څه چې کاشکې ما سره مې که نه دیدو نه والم یاره چې زه یم د هغې نه والم ښه دی او مات کړم ټول یو چې زه جهنم ځان ته یم زه ځان ته ولاړ یم او چې هغې ستا مطلب دی چې جرګه مرکه فیصله قصې قطاري دا پاتې دي غوټې پاتې شي ټول بس ناستې ده پورته شه وښکته شه نو نه کته وبره شي مرکه پاتې ده نو مرکه به ضرور پاتې شي هر څه دې برابر شي جهان منه چې موږ نم ټیم راکړو کورو ځان جهان منه بس خبرې راځه که نه یار ګوره انعام هم مې درکړو ستا ای وینې سې ویې تړې ستا نوم څه دی ها وایدلا موبایل غټ لري دا ښه شی دی که خراب چې ښه استعمالوي ښه شی دی که خراب استعمالوي خراب او شي زنده‌باد زنده‌باد دا تا سره شته کوم دی توخې وه دا خو چې دی الټرا دی شي دی بالا نور نه پیژنم اوس دغه شی ښه دې کې ته څه شی ګورې ځکه زه چا ته زنګ وې که نه فلمونه زنګ هم وم زما د ضرورت شي کې د کومه نورې غلطې ته نه خو شي په هغه ټیک ټاک مرض نه یې وخورې لا 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 دې ځوانانو ته څه ویل غواړې سړی لاړه په تېغه کې بریالی قدرمندو دلته یو بل کاکا ولاړ دی دې سره هم پې یو لنډ شان نظر لرو کاکا السلام علیکم څنګه ښې جوړې دا څه شی نښې ټوپک د څه شی دی دا وډه به 10 روپۍ ده وډه ټوپک جي که ته دا ټوپک راوړه څه خو شته نه پکې نه دا ټوپک څنګه دا ملي کوک خو نه دی نه نه کوک والا نشان نه وایي ښه یو څه پوښتنه نه کومه موبایل د اوس وخت د فساد جرړه ده که نه زمونږ د ژوند سهولت ولا سهولت ډېر کم دی خو جرګه ډېره ده ښه اوسنی کل په کوم اړخ روان دی یاره ډېر په شتاب روان دی دې پوښتنه ده پخوا چې ته هلک وې که نه ما غوندې ځوان دا شی نه و هغه ژوند ښه په ده ولا پخوا خو موږ ماشومان خلک ویل چې دا وایي آخره زمانه دا موبایل دی هو ولا ښه شی دی که خراب چرګان یارانه ده خراب شی ده ولې ښه شی هم دی الو چېرته ها دلته راشه او صحیح ده که کابل کې مې درته لنډه کې اورې که دغه چوکور په بل کور کې هم اورې خو ډېر ضرري خو یو شی دی دا دروغ پکې ډېر ویل کېږي که نه یو دیوال نه اخوا یو وروري بل خوا چېرته زه کابل کې دروغ پکې ډېر ښه شعرونه وې نشم چې ځکه نه شعرونه والله چې شعر ته ووایه که نه کله مې ویلې نه ده نور څه ځوانانو ته څه پیغام وړاندې کړي دا پیغام مې وړاندې کوي چې دغه مازدیګرۍ د جمعې ورځ ده ښه موسم ده ښه چکر یې وشي ډېره مننه چې موږ له مهرکورو دا جهان منو ګرانو قدرمندو دا وه زموږ د دې اونۍ خپرونه چې ما شفیع الله همدرد او زموږ کیمرامین حمایت الله سعادت او ایډیټر اسماعیل افغان پیش کړه قدرمندو موږ په موبایل او په ساینس باندې اعتراض نه لرو ځکه چې دا کار شی دی خو اوس ډېری ځوانان یې غلط استعمالوي ټیک ټاک یوټیوب فیسبوک ایمو وایبر او داسې لا تعداده پروګرامونه دي کې دې مینه ختمه که صیبه بس هلو چېرته دلته راشه بس قصه ختمه لاټین خپرونه ما کړې وه دې کې چې دی لاټین شته لاټین لاړو ختم شو دې کې ټیپ شته هغه بلا پکې شته چې څه ووایې مخکې که خیال هم کړي نو خلکو به کارډونه د واده لیکل هغه شی هم ختم شو بس خبره د ټلیفون ده دا ښه شی دی غلط نه دی خو چې موږ یې صحیح پرموټ کړو او موږ ته خپل ماشومان لږ سیټ کړو ماشومان ته د دې په ځای کتاب یا قلم ورکړو چې په هغې مصروف وي که موږ ورله دا ورکړو نو صاحب د هغې د ذهن او سوچ موبایل طرف ته وړي کتاب تېرېږي مجلسونو ته که لاړ شي مشران کشران نشته دی هغه دی بس حجرې ته لاړ شي وروره همدغه موبایل له ټولو راغستې جرګه مرکه یو شی بل شی دا هر څه ختم شو نو دا وه زموږ د دې اونۍ خپرونه تر بلې اونۍ پورې موږ له راکړه اجازه چرته هم چې ښاد آباد و بریالي اوسئ خو یو خبر یاد ولرئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ فالو کړئ د ملګرو سره شریک کړئ یو جهانمند افغانستان زنده باد
زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کېکاږئ. له ښکلیو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ. له لیدلو مو نړۍ مننه.